د افغان د نسکرن لوبډلې د ناکامۍ علتونه پیدا شول. دا چې غلطي د چا وه، لوبه مو ولې وبایلله، دا او دې ته ورته نورې خبرې را سره په دغه ویډیو کې وګورئ او قضاوت وکړئ. خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. افغان د نسکرنو کرکټ ملي لوبډلې نړیوال 500 جام کې پیل په بری وکړ، خو دغه دوی بریاوې ټول د 2 یا 3 لوبغاړو برکت و. دا چې د افغان نسکرنو کرکټ ملي لوبډلې روزونکی رئیس احمدزي ویلي و چې د نړیوال جام سیمه فاینل پورې تللی شي او تر اتلولۍ اټکل کېده، خو خبره اپوټه یعنې برعکس شوه. دې لوبډلې پیل ډېر ښه وکړ. کوربه لوبډله د سویل افریقا یې ماته کړه، ورپسې دویمه لوبه کې عربي متحده اماراتو ته ماته ورکړه. له کاناډا سره یې لوبه بې پایلې شوه. افغان لوبډله له لومړی پړاو څخه دویم پړاو ته له 5 نمرو او مثبت 2.920 نت رن ریټ سره دویم پړاو یعنې کوارټر فاینل ته ولاړه. له پاکستان سره لوبه او د افغانانو هیلې سوې. له پاکستان څخه د لوبې ګټل ځکه افغانان لوبغاړو ته اسانه ښکارېدل چې 2019 میلادي کال کې د اسیا تنکیو ځوانانو جام سیالیو او اسیا جام سیالیو کې 2 ځلې افغان لوبډلې پاکستاني لوبډله ماته کړې وه. په 2019 کال کې افغان لوبډلې د پاکستان پیلوبه هم ګټلې وه او اتلولي له نسکرنو کم عمر افغان لوبډلې ګټلې وه. نو د تېرې جمعې پر ورځ د پاکستان خلاف کوارټر فاینل سیالۍ کې ځکه د افغانانو هیلې ډېرې تازه او غوړېدلې وې چې افغان لوبډله دا لوبه ګټلی شي. دلته علتونه شته چې ولې افغان لوبډلې پاکستان ته لوبه وبایلله. لومړی دا چې افغان لوبډلې په 2019 کې پاکستان مات کړی و. هغه وخت له افغانستان نسکرنو کرکټ لوبډلې سره د مجيب الرحمن، قیس احمد، نوین الحق، اکرام علي خیل، رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی، بهیر شاه، محبوب او شمیر نور پیاوړو لوبغاړي. بل په 2013 نسکرنو 500 جام کې افغان لوبډلې څلورم مقام اخیستی او له استرالیا څخه یې په سیمي فاینل یا نیمه پایلوبه کې ماته خوړلې وه. په 2013 نړیوال جام کې افغان لوبډله نیوزیلینډ ته 310 منډې هدف ورکړې چې ګربز او ابراهیم زدران پکې له 100 منډو بره منډې ملګرتیا په اوپننګ کړې وه. په مقابل کې نیوزیلینډي کرکټ لوبډله په 109 منډو ټوله وسوځله. مجيب الرحمن او قیس احمد څلور ویکټ یې اخیستي. یو لوی علت دا هم کیدای شي چې اوسنۍ نسکرنو کرکټ لوبډلې لوبې وبایللې چې خورا پیاوړي لوبغاړي پکې نشته. دویم علت دا دی چې اوسنۍ لوبغاړي ټول نوي وو. یوازې ابراهیم زدران پکې پخوانی لوبغاړی و چې هغه هم نړیوال جام کې ډېر ښه روان و. اوسني لوبغاړي ټول نوي دي او د له چټکو ویشتنځایونو اشنا نه وو. همدا علت و چې ښه ونه ځلېدل او توپوهنه یې تر ډېره بریالی نه وه. دریم علت یې څه و؟ کمزورې ډګر ساتنه. ډګر ساتنه د لوبې مهم اړخ دی. افغان لوبډلې د پاکستان خلاف ډېره کمزورې ډګر ساتنه وکړه. د پاکستان پر وړاندې لوبه کې عابد محمدي د پاکستان اوپنر توبوونکی هریره کیچ په 8 منډو وغورځاوه او هریره ته یې چانس ورکړ. کله چې یو توبوونکي ته چانس ورکړل شي، هغه لوبغاړي بیا د لوبې اړخ بدلوي او 80 سلنه د لوبې واګې په لاس کې اخلي. په تیر کې دا تجربه شوې دی چې 2014 اسیا جام کې پاکستاني ملي لوبډله پوره ایساره وه، خو سمیلا شینواري له لاسونو د عمر اکمل اسانه کیچ وغورځېد او بالاخره هغه د 103 منډو په مرسته پاکستاني لوبډله بری ته ورسوله. د 2019 نړیوال 500 جام کې انګلستاني مورګن کیچ په کمو منډو ډراپ کړل شو چې هغه 19 شپږیزې ووهلې او په افغانستان باندې ریکارډ جوړ کړ. هریره ته د عابد محمدي لخوا کیچ ډراپ کړل شو او 4 چټکې منډې وکړې او همدغو منډو پاکستان سره مرسته وکړه چې هغه لوبډله د افغانستان خلاف په 6 ویکټو بریالی شو. په وروستیو کې محمد هریره د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شو. څلورم علت دا دی چې ټوله لوبډله کې 4 لوبغاړي ډېر ښه. ابراهیم زدران، شفیق الله غفاري، نور احمد او عبدالرحمن دا هغه لوبغاړي وو چې مثبته لوبه کې سلنه زیاته وه. دلته ختیځ کې د کرکټ ځینې ماهرین او مبصرین په دې اند دي چې افغان لوبډله کې زیاتره لوبغاړي په واسطه راغلي دي او اصلا تخنیکي لوبغاړي نه وو. ودان مینوال وایي چې باید سلیکشن سم شوی وي. پنځم علت دا دی چې افغان لوبډلې کامیاب فرست بالر نه درلود او دا سبب شو چې افغانستان د فرست بالرانو له نشتون ستونزې سره مخ شي. دا چې د افریقا پیچونه تیز دي نو فرست بالران پرې بریالی دي. خو دا چې شفیق الله غفاري پرې بریالی و، علت یې دا و چې هغه د افریقا ویکټې زیاتې وغورځولې نسبت آسیایي لوبډلو ته. د نورو وچو لوبغاړي سپین بالران سم نشي لوبولی او فرست بالران ښه لوبوي.
خو دا چې پاکستاني لوبډله بریالی شوه او د افغان سپین بالرانو زهر پرې کار ونه کړ نو مطلب دا چې د آسیا په کچه هند او پاکستان سپین بالران ښه لوبوي او دا چې د پاکستان خلاف لوبه کې د افغان لوبډلې ډیره تکیه په سپین بالینګ وه نو ځکه د ویکټو په اخیستلو بریالی نشو. بل راځو د کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې مشورې ته. اوس ماشاءالله په افغانستان کې پیاوړي ماهر مسلکي او با تجربه لوبغاړي زیات دي نو د غوراوي کمیټه باید هغه لوبغاړي په لوبډله کې واخلي چې نهایت تکړه او فطري وړتیا ولري. غوراوي او سلیکشن باید شفاف وي. غوراوي او سلیکشن باید متوازن وشي. بالران الراونډران توپوهونکي او سپین بالران باید ښه دقیق او متوازن انتخاب شي. نو ستاسو په اند څه علت کیدای شي چې افغان لوبډله لوبه وبایلله؟ آیا تاسو زمونږ د خبرو سره څومره موافق یاست؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره هم شریک کړئ. تر بیا او بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې یاد ساتئ.